آیا دنده نه لرئ؟ د دندې په لټه کې یاست؟ غواړئ د انټرنیټ له لارې دنده ترلاسه کړئ؟ آیا په افغانستان کې انټرنیټي دندې یا د انټرنیټ څخه د پیسو لاسته راوړنې شونې ده؟ شاید دا او دې ته ورته پوښتنې مو له موضوع راهیسې په ذهن کې بې ځوابه پاتې وي، خو د اندېښنې وړ نه ده. اوس موږ ستاسو دپاره یو بشپړ کورس چمتو کړی د دې په اړه چې څرنګه کولی شو له انټرنیټ څخه پیسې ترلاسه کړو. السلام علیکم، خان نیازی یم. له تېرو 5 کلونو راهیسې فریلانسینګ کوم. غواړم په دې کورس کې تاسو ته در وښایم چې څرنګه کولی شو د خپلو وړتیاوو استعدادونو څخه په ګټې اخیستنې سره له انټرنیټ څخه د فریلانسینګ لارې پیسې ترلاسه کړو. ډېری خلک په دې باوري دي چې د انټرنیټ څخه د پیسو لاسته راوړنې په افغانستان کې یو ناشونی کار دی، خو نه، داسې نه ده، هېڅکله هم نه. که چیرې تاسو په افغانستان او یا هم د نړۍ په هر هېواد کې یاستئ، تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ د انټرنیټ څخه په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړئ. خو که چیرې تاسو یو ښه ګرافیک ډیزاینر، ویب ډیزاینر، اپلیکیشن ډیزاینر، ټرانسلیټر، ویډیو ایډیټر او یا هم دې ته ورته نورو مختلفو څانګو کې وړتیاوې او مهارتونه ولرئ، تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې خپلې وړتیاوې او مهارتونه تر نړیوالو ورسوئ او پر نړیوالو یې د پیسو په بدل کې وپلورئ. نو دا کورس مو په ځانګړې توګه د بیګینر یا د نوي پیلېدونکو کسانو لپاره چمتو کړی دی، یعنې د هغه کسانو لپاره کوم چې د فریلانسینګ په اړه هېڅ معلومات نه، چې فریلانسینګ څه شی دی، څرنګه یې ښه فریلانسر جوړېدی شم، فریلانسینګ له کوم ځای باید موږ پیل کړو. نو موږ درته په دې کورس کې د فریلانسینګ لپاره د فایور پلیټفارم غوره کړی دی، ځکه د فایور پلیټفارم تر ټولو ساده او اسانه فریلانسینګ ټولز لري. زده کوونکي کولی شي په ډېرې اسانۍ سره یې زده کړي، او موږ درته د فایور د پلیټفارم او د فریلانسینګ په اړه پوره وضاحت په همدې کورس کې درکوو، چې څرنګه کولی شو په فایور کې خپل اکاونټ پرانیزو. دویم، څرنګه کولی شو په فایور کې خپل اکاونټ بشپړ کړو. دریم، څرنګه کولی شو په فایور کې خپل لومړني ګیګز یا سرویسز جوړ کړو چې بیا موږ کولی شو له همدې لارې خپل ځان ته پیرودونکي پیدا کړو. څلورم، څرنګه کولی شو په فایور کې پیرودونکي پیدا کړو او د پیرودونکو توجه ځان ته راجلبه کړو. پنځم، څرنګه کولی شو په فایور کې خپلې لومړنۍ پروژې ترلاسه کړو او بیا یې په سمه توګه بشپړ کړو. او د دې هر څه تر څنګ څرنګه کولی شو په افغانستان کې انټرنیشنل یا نړیوال ماسټر کارډ ترلاسه کړو، البته په وړیا توګه، چې بیا د دې ماسټر کارډ په واسطه موږ تاسو کولی شو خپلې پیسې د ATM لارې راوباسو، او هم کولی شو په آنلاین پیر او پلور په ډګر کې له دې ماسټر کارډو څخه ګټه پورته کړو، او هم کولی شو د پیسو په لیږد او رالېږد کې له دې ماسټر کارډونو څخه ګټه پورته کړو. نو هیله کوم په دې کورس کې له موږ سره پاتې شئ تر څو هر څه په عملي بڼه درښیي چې څرنګه او له کوم ځای څخه فریلانسینګ پیل کړئ، تر څو کولی شئ تاسو څخه یو ښه فریلانسر جوړ شي او وکولی شئ چې خپل ځان، خپله کورنۍ د فریلانسینګ لارې سپورټ کړی شئ، او وکولی شئ چې د فریلانسینګ لارې په میاشتنۍ توګه له انټرنیټ څخه عاید ولرئ.